د رښتې دپاره دی روان شو. په خپو پیزار نشته، په سر ټوپۍ نشته دی، کمیس نشته دی، بره صادر، صرف یو صادر دی، په هغې د عورت پټ کړی دی، لنګې والی روان دی. چې هغې صحابي کور ته ورسېده، ور یې وټکو. چې ور یې وټکو، د دنې نه عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورووتو. وی هلکه څه کوې؟ وی زه خو نبي علیه السلام رالیږلی یم. وی څه ده؟ وی تا هغه ته د رښتې وایو که نه؟ وی او ما ته د رښتې ویلي وي. وی د هغې رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم، د رښتې دپاره یې زه رالیږلی یم. ورته هغه خو ټیک ته، خو ته لږ ودرېږه دلته کې، لږ ودرېږه. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی، خپلې بیبي ته وایي ای بیبي، نبی علیه السلام زموږ لور له رشته رالیږلې ده. نو هغه ورته وایي ټیک ده که نه، ما ته قبول ده چې نبی علیه السلام رالیږلې. وایي نه که نه، ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه، ته خو لږ وګوره. وایي چې نبی علیه السلام رالیږلې ده نو څه؟ وایي نه، لږ ننداره وکړه. نو چې دې ښځې په دروازه کې ننداره وکړه، هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه، په خپو پیزار نه، او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی. وی اله سړیه، د ده سره زموږ لور ګزاره نشي کولی. د نبي علیه السلام حکم په سر سترګو، خو زموږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي، بیا به سبا دیم خفه وي، زموږ لور به هم څه خفه به وي. وی ووایه ورته چې نبي علیه السلام ته ووایي چې زموږ لور له بله مناسب رشته راولېږي. وی ټیک ده. دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو کنه، نو دې لوري دا خبرې واورېدې. وی مورې څه خبرې دي؟ وی نبی علیه السلام ستا دپاره رشته رالیږلې ده. نو وی تاسو ورته څه ووي؟ وی لورې مونږ خو هغه رشته رد کړه، مونږ چې تا له د بله رشته وګوري. وی ولې؟ وی ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی. هغه سړی ډېر څه دی؟ بدرنګه دی، ژوند به ورسره ونه کړي. وی مورې دې سړي ته مه ګورئ، دې ته وګورئ دی رالیږلی چا دی. دې سړي ته مه ګورئ، دا سړی رالیږلی چا دی. د کومې رشتې انتخاب چې مال رسول الله کړی دی، هغه رشته مال د ډېرو رشتو نه غوره ده. د دغې خاوند انتخاب مال نبي علیه السلام کړی دی، دغه خاوند ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی، ما ته دا رشته منظور ده. وی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وي چې ته رضا یې، بیا مونږ ورته هم ښه کوو. وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه ته وي نبي علیه السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده؟ منظور ده. سعد اسود لاړ نبی علیه السلام خواله. نبی علیه السلام دې تپوس کوي سعد څه دې وکړو؟ وی د الله پاک پیغمبره کار وشو، کار وشو. وی ټیک د سعد کار خو وشو، خو مهر به ورکوي. وی د الله پاک پیغمبره مهر پکې څه شی دی؟ نکاح کوي او مهر نه پېژنې؟ مهر به ورکوي نه؟ څه خو به ورکول غواړي که نه؟ وی د الله پاک پیغمبره دغه یو څادر مې دی چې ځان نه مې تاو کړی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي، او که هغې له ورکوي ستا به څه شي، او که ستا شي نو د هغې به څه شي. خو یو څادر دی چې ستا دی. وی څه وکړم د الله پاکه پیغمبره؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه، د مهر بندوبست را کومه. یو درې صحابه کرام ورته وښول، یو زبیر رضی الله تعالی عنه، یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، یو بل صحابي و. وی په دوی پسې لاړ شه، ووایه ورته چې ما له 200 درهمه راکړئ. 200 درهمه دی لاړو، د هغې نه 200 درهمه راواس. خوا کې بل صحابي ناست و. وی هلکه وي ستا کورونه شته؟ وي او د الله پاکه پیغمبر زما 2 کوره دي. وی یو کور دې دله ورکړه. وی د الله پاکه پیغمبره د ده شو، یو کور د ده، دې ته مینه وي، محبت وي. وی د الله پاکه پیغمبر زما په یو کور کې ګزاره کېږي، یو کور د ده شو. صحابي واپس راغی، 600 درهمه یې راغستې سعد اسود رضی الله تعالی عنه. نبي علیه السلام ورته هغه پیسې واغستې، 200 درهمه یې ترې لرې کړلو او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې وله وتړل، لنګ په پلیس کې پورې. وی سعد دې ته به څه وایي؟ ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی، دا ستا د ښځې مهر دی. او 400 درهمه وله ورکړو. وی لاړ شه ځان له څه پوزکې موزکې واله، څه کډې مډې واله، واده دي که نه، څه سودا خو به اخیستل غواړي، کور دې مو شو، مهر مو شو، او سودا ورشه واله ځان له. وی ټیک ده. دی خوشحالېږي، بازار ته روان دی چې دوکان ته دننه کېږي که نه، چې ځان له د واده سودا واخلي. په دې کې په بازار کې ډول غږیږي او आवाज وسره کېږي د ډول سره. وی ای خلکو، د الله پاک پیغمبر پلانکي طرف ته غزا له روان دی، او نبی علیه السلام فرمایي چې د چا سره خپله اسلحه او سورلۍ وي، هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي، هغه دې موږ سره څه ته لاړ شي. مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو، داسې ډول به یې و که نه، نغاره به یې ورته وي، نغاره به یې واله. نو سړی نغاره وي، اواز کوي، وایي د الله پاک پیغمبر پلانکۍ طرف ته غزا له روان دی، او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کوي. دی په دې دوکان په دې خوله کې خپه نیولی شو. یو ځل یې اواز واورېدو، غلی شو. بیا یې واورېدو، بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه،
د دکان نه واپس شو. وی خان سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناستی او د الله پاک پیغمبر به جنگونه کوي. هغه په میدان جنگ کې او سعد اسود به د خزي سره ناستی. هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا لوړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته یو داسې چوپټ کې واغست کپړه چې کپړه یې واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کوي نو چې پېژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو او لاړ غزا له چې غزا له لاړ اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې زی د کافرو دا سلې داسې ورته وایي داسې دا توره په دواړه لاسه داسې چلی داسې روان دی سمه غذا کوي. یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه دا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی. یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم. بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني. څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو هلک دی او ډېره خطرناکه غذا کوي ډېر بهادر دی غذا کوي. نبی علیه السلام وی کم دی وی هغه دی ګوره د الله پاک پیغمبر دغه روان دی خو مخې پټ دی. چې نبی علیه السلام وکتل که نه او دا توره داسې اوچته کړه په یو کافر ګزار کو نو دا تورې مټې ښکاره شو دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو که نه نو نبی علیه السلام ویل که دا خو زما باغې تور هغه سعد نه دی دغه شک پې زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس دی تک تورو وی لاړ شه تپوس دې وکړه چې دی هغه دی که نه دی دا خو ما واده نه لیږلی و دا دې چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ته صرف سر وړکوي صرف سر یې ورته وړکوي صحابي راغی د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی د واده پرېښی دلته راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر پې زورور شو ګزار یې پې وکړو او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله عنه چې ووه نو د اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبي علیه السلام اواز وکړو وی زما سعد یې وکړو زما سعد یې ووه او نبی علیه السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه نو دا سعد اسود رضی الله عنه نبي علیه السلام داسې خپل غېږ ته راوچت کړو دا مخې ولې ښکاره کړو کپړه یې ترې پرانسته چې کپړه یې ترې پرانسته نبي علیه الصلاة والسلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ولې د وینو او د خاورو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبي علیه الصلاة والسلام ته وکتل که نه موسکی شو د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر د جنت حورې مې به ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي. د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالېږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تا له ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی. ای سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته پرېږدي. دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیه السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیه السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي په نبی علیه السلام باندې درود زیات وایي. خفه شم د خپلو نوجوانانو نه یقین په الله وکړه خفه شم زه ورته وایم ږیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو دې هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بول بهیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې هغه په زنکدن کې چغه واله امتي امتي زه هم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغه پیغمبر سنت ته ځمکې ته ورتاو وایي ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلې ښکاره شوم دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرۍ
الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغې جنازه کې مونږ ډېر زیات خفه شو چې دې مړي له ورشو که نه او دی په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامتې کړی تازه جامتې کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډېر خفه شم تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به وایې الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرشتي به ویره دا خبرې دي دروغ کاری ځکه چې نه په اسلام جوړي او نه د نبی علیه السلام د امتی په شانتي جوړي زاغي مړی ته ډیر خپه شمه چې دې مړ شو تازه جامتې کړی او هغه مړی ته ډیر خوشاله ګما چې ورشمه وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده ګیره پرته او دا تازه وبو ساس کې پکې